سلامونه درنو لیدونکو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د نوي سفرونو بندیزونو له کبله ښایي راتلونکې اونۍ امریکا ته د پاکستان او افغانستان د اتباعو د ننوتلو مخه ونیول سي. د بهرنیو خبري ادارې رویټرز له مخې د امریکا انتظامیه په بېلابېلو هیوادونو کې د سکیورټي سکرین او سیسټم بیاکتنه کوي. د دې کتنې په نتیجه کې به امریکا ته د بېلابېلو هیوادونو د وګړو په داخلېدو بندیز ولګول سي. د روان کال د جنوري په 20 د امریکا د ولسمشر لخوا یو اجرایي حکم صادر شو چې په هغه کې امریکا ته د هغو کسانو د سختې پلټنې غوښتنه وسوه چې د امریکا امنیت ته ګواښونه په ګوته کړي. ټرمپ د کابینې غړو ته لارښوونه کړې ده چې د کمزورو او بېوزله هیوادونو لیست چمتو کړي چې د جزوي یا بشري بندیزونو تابع وي. ښایي په افغانستان او پاکستان د بشپړې سفر بندیزونو سپارښتنه وسي. نوي محدودیتونه کولی سي په زرګونه هغه افغانان هم اغېزمن کړي چې په متحده ایالاتو کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده، او هغه افغانان چې د طالبانو لخوا غچ اخیستنې له ویرې د متحده ایالاتو اردو سره کار کړی هماغه کسانو څخه دي چې پرېکړه شوې ده چې په متحده ایالاتو کې د مهاجرینو په توګه یا په ځانګړي ویزو کې میشت دي. د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره له موږ سره اوسئ.